أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پنځم نمبر سبق زمونږ نن شروع کیږي. د دې سبق نوم دی تنوین. کیسه ته ویل کیږي کله چې یو حرف باندې د بره دو زبر، دو زیر یا دو پیش راشي نو دې ته موږ تنوین وایو. لکه د دې نه مخکې موږ حرکات ویلو، په هغه کې زموږ سره یو زبر به و، یا به زموږ سره یو زیر و، او یا به زموږ سره یو پیش و په یو حرف باندې د بره. تنوین وایي چې کله په یو حرف د بره دو زبر راشي، یا د یو حرف نه لاندې دو زیر راشي، یا په یو حرف باندې د بره دو پیش راشي نو دې ته موږ تنوین وایو. لکه مثال زما سره لام یو حرف دی، په دې باندې د بره دو زبر راغی، دغه شانتې دو زیر او دو پیش. د دې د ویلې کېدو طریقه دا ده چې اول به موږ حرف وایو، بیا به تنوین وایو، او بیا چې د هغې نه کوم آواز جوړیږي نو هغه به وایو. دلته کې لام دو زبر لن، لام دو زیر لین، لام دو پیش لن. اصل کې دلته کې اخفا کېږي. کله چې موږ تنوین ووینو نو اخفا کېږي. اخفا څه ته وایي؟ دا وروسته را روان دي. اخفا اصل کې آواز لره په پوزه کې د لږ ساعت دپاره ایسارولو ته یا پټولو ته، دې ته موږ اخفا وایو. لکه بل یو مثال زموږ سره دا زما سره جیم دی، په دې باندې تنوین دی. جیم دو زبر جن. دا آواز چې په آخره کې په پوزه کې د لږ ساعت دپاره د ایساروم نو دې ته اخفا ویل کېږي. او اصل کې د دې آواز چې کوم دی د تنوین نو دا د نون ساکن شانتی دی. لکه دا جن اصل کې د دې آواز داسې دی. جن دا یو څیز دی. ماشومانو دپاره په قاعده کې چې کوم دی د دې دپاره پوره چې څومره زموږ سره حروف دي په هغې باندې د بره زبر، زیر او پیش چې کوم دی هغه چولی کېږي، او هغه ټول په ماشومانو باندې یو ځل ویلی کېږي چې دا خبره د هغوی ذهن کې محفوظ شي. د ماشومانو سپارو کې داسې کوم دی یو پیج دی او دا داسې ویلی کېږي میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من. بعضې استادان چې کوم دي، استادان حضرات، هغه د دې سره د کوم الف چې لیکلی شوی دی لکه با الف دو زبر بن، هغوی په داسې انداز کې وایي، د الف ورسره هم وایي. د دې اصل کې یو وجه د قرآن کې چې کوم دی کله بیا وقف کېږي نو دې نه دا یو الف هټاو کېږي چې کله زموږ سره زبر ولا تنوین وي. چې زیر وي نو هغې کې بیا بل شانتې کیس وي. نو د دې وجې نه د الف چې کوم دی د دې سره لیکلی شوی دی صرف زبر ولا تنوین سره. دغه شانتې با دو زیر بن، با دو پیش بن. د آواز په آخره کې پوزې ته وړل، هلته کې لږ ساعت له ایسارول دا ډېر زیات ضروري دی او دې ته اخفا ویلی کېږي. بن، بن، بن. دغه شانتې دا ټول پیج چې کوم دی دا په ماشومانو باندې ویل ضروري دی. بیا دغه شانتې په دې بل پیج کې زما سره د سین نه شروع دی. سین الف دو زبر سن، سین دو زیر سین، سین دو پیش سن، سن سین سن تر اخره پورې. وختې موږ یو خبره وکړه چې اخفا، نو اخفا څه ته ویلی کېږي؟ پوزه کې آواز پټولو ته اخفا ویلی کېږي. دا یو نوی لفظ به موږ زده کوو. اخفا چې کله زموږ سره تنوین راشي یا نون ساکن راشي
او د هغې نه بعد چې کوم خاصه حروف دي که هغه نه وي نو بیا به هلته کې اخفا کېږي، یعنې اواز به موږ پوزې ته وړو او هغه به د لږ ساعت دپاره هلته کې ایسارو. اسان مثال یې دا دی لکه فرض که زموږ سره یو حرف دی کراما کاتبین. کراما کاتبین. اوس که دې کې موږ وګورو نو اخفا چېرته کېږي؟ په دې ټول کې که موږ وګورو نو زموږ سره تنوین دلته کې په میم باندې د بره چونکې دو زبر دی نو دلته کې تنوین دی نو اخفا به دې باندې کېږي. مطلب دا دی چې موږ به داسې ساده نه وایو چې کرامن کاتبین، د دې میم باندې چې کله موږ د تنوین وایو نو اواز به د لږ ساعت دپاره موږ دلته کې په پوزه کې ایسارو نو دغې ته اخفا وایي. لکه دا به اصل کې داسې ویل کېږي کرامن کاتبین، کرامن کاتبین، کرامن کاتبین. په دې میم باندې د لږ وخت دپاره چې کوم دی اواز خپل پوزه کې ساتلو له دې ته اخفا ویل کېږي. اوس دا کوم ګروپ چې دی حروف حلقي، دا مخکې مونږ ویلي دي د هغه حروف دي کوم چې زموږ د حلق یعنې مرۍ نه ادا کېږي، حمزه، ها، عین، ح او غین، خا. دا دلته کې دوباره ځکه موږ ځان ته رایادو چې اصل کې بعض ځای کې اخفا چې کوم دی نو هغه نه کېږي، هلته کې اظهار کېږي. اظهار مطلب دا دی چې اواز چې کوم دی د هغې اظهار کېږي، هغه ویلی کېږي، هغه پوزه کې نه پټېږي. دلته کې چې کومه قاعده مونږ وویله چې کله هم د تنوین نه بعد د حروف حلقي نه څه حرف راشي نو هلته کې به اخفا نه کېږي. بیا د دې مثال څه کېدلی شي؟ د دې مثال چې کوم دی دا کېدلی شي نار نار حامیه. که دلته موږ په قور باندې وګورو نو زموږ سره په را باندې د بره تنوین دی، دو پیش دی زموږ سره، او د دې نه فورا بعد که موږ خیال وکړو نو زموږ سره د تنوین نه فورا بعد ح راغلی ده، او موږ ویلي دي چې ح چې کومه ده نو دا د حروف حلقي یو حرف دی، ح د مرۍ د منځ نه ادا کېږي. نو کومه قاعده چې موږ وویله چې کله هم د تنوین نه فورا بعد د حروف حلقي نه یو حرف راشي نو هلته کې به بیا اخفا نه کېږي، اواز به موږ په پوزه کې نه ایساروو. نو دا به موږ څنګه وایو؟ موږ به وایو نار حامیه، نار حامیه، نار حامیه. که څوک داسې وایي چې نار حامیه نو دا به غلط وي، ځکه چې دلته کې اخفا نه کېږي. په را باندې د بره چې کوم تنوین دی په هغې کې به اخفا نه کېږي. نو دا یو څو خبرې وي زموږ د ننني سبق کې چې کومه موږ یادې کړې. نن موږ د تنوین باره کې خبره وکړه. تنوین وایي دو زبر، دو زیر، دو پیش ته، چې کله په یو حرف باندې د بره دا راشي نو هلته کې به موږ اواز چې کوم دی نو هغه به په پوزه کې د لږ ساعت دپاره پټو، هغې ته موږ اخفا وویله. او د اخفا اصل کې 15 حروف دي، هغه بیا وروسته موږ د هغې متعلق خبره کوو. خو صرف د اخفا متعلق موږ نن دا یوه قاعده چې کوم ده دا زده کړه
چې چرته هم زمونږ سره حروف حلقي راشي وروستو د سنه د تنوین نه، نو بیا به هلته کې مونږ اخفا نه کوو، څنګه چې دا مخامخ مثال تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. او نور هم حالت کې به مونږ اخفا کوو چې کله زمونږ سره تنوین نه بعد د حروف حلقي نه علاوه بل څه حرف وي، لکه مخکې مونږ مثال وي کراما کاتبین. زمونږ د نننی سبق مفهوم دومره دی، تنوین، اخفا او د اخفا یوه قاعده چې کله زمونږ سره د تنوین نه بعد حروف حلقي نه یو حرف راشي نو هلته کې به اخفا نه کیږي. دا زمونږ د نننی سبق و. کوشش وکړئ چې دا ویډیو چې کومه ده نو دا د خپل نورو ملګرو سره شریک کړئ. کیدای شي داسې خلک وي د هغوی په زړه کې شوق وي چې هغوی قرآن زده کړي او هغوی ته دا موقع تر اوسه پورې په ژوند کې نه وي میلاو شوي، نو زمونږ دا شیر کول د هغوی دپاره د قرآن د زده کړې یو سبب وګرځي او زمونږ دپاره یو صدقه وګرځي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.